بسم الله الرحمن الرحیم. سبا چهارشنبه د جولای په 10مه نیټه دلته په کندوز کرکټ لوبغالي کې د لیسټۍ سیالۍ شروع کیږي چې دا د کورني کرکټ ډېرې سترې سیالۍ دي په 500 اوریز بڼه ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې به 4 لوبډلې اشتراک وکړي چې هغه هندوکش، پامیر، مایپر او میوند لوبډلې دي چې په ترکیب کې د ملي لوبډلې لوبغاړي شته، همدارنګه د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبغاړي شته او ترڅنګ د کورني کرکټ هغه لوبغاړي چې په کورنیو کرکټ کې ښه ځلیدلي دي هغوی هم دغه لوبډلو ته لاره پیدا کړې. زه به د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو نومونه واخلم چې حشمت الله شهیدي، رحمت شاه، نجیب الله زدران، درویش رسولي، سلیم صافی او ډېر داسې نومونه چې شاید اوس زه یې دلته وانخیستلی شم، خو ډېر زیات د ملي لوبډلې تقریبا 40-50 د ملي لوبډلې لوبغاړي په دغه سیالیو کې لوبېږي. ترڅنګ لکه څنګه چې ما مخکې ویل د 19 کلن لوبغاړي هم شته او د کورني کرکټ استعدادونه هم شته دی. نو هدف د دغه سیالیو نه دا دی په کندوز کې دا چې ولې په کندوز کې نیول شوي، مونږ د افغانستان کرکټ بورډ رهبري غواړي چې کرکټ د افغانستان هر زون او هر ګوټ ته خپور کړي تر څو په هغه زون کې چې کوم د کرکټ مینوال دي، ځوان استعدادونه دي، هغوی لا تشویق شي، خپل ملي لوبغاړي په میدان کې وګوري او آینده کې هغوی هم کرکټ په مسلکي ډول زده کړي کورنۍ کرکټو کې او بیا همدغه راز ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. نو دغه سیالۍ له خیره سبا شروع کیږي او د 25 جولای پورې به دوام وکړي. نو زما د کندوزیانو نه هیله دا ده چې راشي میدان ته دغه سیالۍ نږدې نه وګوري او څوک چې میدان ته نشي راتلی هغوی کولی شي دغه سیالۍ د ملي سپورټس تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه ننداره کړي.